چاته د غمجن زړه دردونه بیانوي، چاته د ژوند له دغو ناخوالو شکایت کوي. څوک به دې مرسته وکړی شي؟ یوازې له اکی الله تعالی پرته. الله تعالی د انسان د زړه او د انسان ترمنځ حایل دی، په دې معنی چې که وغواړي زړه د یوې خوا ته اړوي، که وغواړي بل خوا ته. ستا دغه د غمجن زړه د دردېدلي زړه دوا یوازې الله تعالی سره ده. الله پاک کولی شي چې دغه د زړه حالت دې بدل کړي. ځکه خو قرآن کریم وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، یوازې د الله تعالی په ذکر باندې زړونه مطمئن، ډاډه، له سکونه ډک او خوشحاله کړئ. بل څوک نشي. انسان به څه چې تا ته مرسته وکړي، نسبي مرسته در سره کېدای شي، خو یوازینۍ سرچینه د زړه د سکون او د خوشحالۍ او د آرامش الله تعالی دی. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا دې نه ده اورېدلې چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک؟ ای د زړونو اړونکي، راوړونکي، یعنی بدلونکي، د حالت بدلونکي، زما زړه په دین باندې ثابت کړه، یعنی سکون نه ډک. کله چې په دین باندې زړه ثابت شو، سکون پکې راځي، درد یې کمیږي، جنجالونه، تشویشونه، خفګانونه هر څه ورسره له منځه ځي. نو ته ولې خفه؟ کله چې داسې مهربان ذات د خوښیو سرچینه او د امیدونو یوازینۍ سرچینه لري، نو غم د څه دپاره؟ ولې خفه؟ هر چاته شکایت مه کوه. شکایت دې یوازې الله پاک ته وکړه. الله پاک د انسان او د انسان د زړه ترمنځ حایل دی. که وغواړي زړه د خوشحالۍ طرف ته، او که وغواړي د خفګان طرف ته درته اړوي رااړوي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یوازې د الله تعالی په ذکر زړونه مطمئن کړئ. السلام علیکم.